حضرت یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت وچلو او الله ورته ویلو چې دې قوم ته دعوت وچلوه، دا قوم د خدای مسلمان کی نینوا خار ته الله لېږلی، دا قوم هم پردی قوم لګیا دی ورته نصیحتونه کوي قوم ایمان راونړو. اخره کې تنگ شو یونس علیہ السلام، الله ته وی الله زه څوکم، وی دې قوم له اخري او دمکی ورکا، ورته ووایا چې ستاسو باندې د الله عذاب به راځي. عذاب به څنګه وي؟ لومبی 3 ورځې به د مخونو شکلونه زیړ شي، بیا به 3 ورځې ستاسو د مخونه سره شي، او بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د الله قهر او عذاب در باندې راځي. اوس هم خوښه خپله د ایمان راوړی او که نه راوړی. حضرت یونس علیہ السلام قوم ته دا ټولې خبرې واورولې، چې وویرولې نو پکار ده چې یو قوم ته د الله سخته واورئ، د الله د طرف نه دمکی ورکې او دا قوم پوه شي او توبه وباسي. خو بعضې قوم ناپوهی هغه چې عذاب پې راشي خو خدای ته چغه وباسي. قرآن شریف کې الله فرمایي خو چې کله راحت راشي نو بیا ته غار څه یېري، بیا ته دا یېري چې پرون خو په ما تکلیف راغی او ما توبې استې، پرون خو مې زوی ناجوړه او ما توبې استې، پرون خو ما ته دشمني لانجه جوړه شوه ما توبې استې، او اوس به هغه توبه یېره شوه، د خدای قهر او غضب رانه یېر شو. نو بعضې قمقل خلکي دا قوم قمقلو بېوقوفانو یونس علیہ السلام ته به سزاګانې ورکولې، او یونس علیہ السلام ته ویل ځه موږ سره دا خبرې مه کوه. خیر الله په حکم یونس علیہ السلام دې دا دعوت وچلو، دا دمکی یې ورکړه، قوم ونه منو دې ته را روان شو، بار روت او ګوره الله چې ورته ویلي خو د الله خبره خو ټیکي، بار روت او په دې سوچ کې دی چې 10 اخیري ورځې د دوی د ژوند پاتې دي، اوس به عذاب شروع کېږي. نو دا یو پوټې غوندې یونس علیہ السلام دا یو چلو کو چې الله سره مشوره ونه کړه چې خدایه زه څوکم، زما څه حال به دلته ایثار شم او که بل کلي ته لاړ شم، ځکه د پیغمبر ډیوټي خو د الله د طرف نه نو زما ډیوټي به څنګه څه وکړمه. الله سره دا مشوره ونه کړله او دې د کلي نه لږ بار راووته، چې راووت یو شپونکي و ګډه چیلی را په مخه کړې وې د نینوا نه را روانو. یونس علیہ السلام دې تپوس وکړو وی د نینوا د خلکو څه حالت دی؟ وی ټیک ټاک اسم نشته. وی ته د هغې کلي نه رالې؟ وی هم هغه کلي نه رالم. وی خلکو باندې څه تکلیف عذاب خو نشته؟ وی نه خلک خو خوشحاله دی او ښه عیش و عشرت کې دي او ښه برابر دي. بس چې دی واورېدل نو زړه کې لږ غوندې مایوسه ګیلمن شو چې خدایه تا خو ما ته ویلي چې 10 ورځې پس به عذاب راځي، 10 نه 15 10 تېرې شوې، هغې باندې خو عذاب رانغی. منځ کې څه چلو شو؟ منځ کې چې په هغوی د عذاب اثرات رالل، په لومبو 3 ورځو کې رنګونه چې کله زیړ شو بس دوی پوه شو چې مونږ ته یونس علیہ السلام ټیک ویلی دي. هله شبه یونس علیہ السلام پسې ګرځی، خو دی خو نو بیا پکې یو کس دا خبره وکړه چې ما د یونس علیہ السلام پیغمبر نه یو خبره اورېدلې وه چې الله کلم پچا عذاب راولیږي او دا خلق الله ته بخنه غواړي او توبه استغفار وکړي الله معاف کوي. هله راځئ چې خدای ته جلا شروع کړو. که یونس نشته نو خدای خو شته که نه؟ الله شته. بس خلکو دا چلو کو چې ټول د کلي نه بار ووتل او یو چغې الله ته جوړې کړې، داسې چغې جوړې کړې چې دوی څاروو نه بچي جدا کړل. نو څاروو بچو پسې چغې والې او بچو په هغه خپلو میندو پسې چغې والې او د ښځو نه خپل بچي جدا کړل. نو ښځو خپلو بچو پسې چغې جوړو کړې او بچو میندو پسې چغې جوړو کړې او دوی خپله الله ته چغې جوړو کړې او شور شغرب او یو چغې او کوکې شوې په دا کلي کې. په لومبی 3 ورځې خو رنګونه زیړ وو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه سره شو، ورپسې 3 ورځې کې رنګونه تور شو او د الله عذاب د وریځې په شکل کې را روان دی. خو چې دوی چغې جوړې کړې نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا یو خصوصیت شو چې په کوم قوم عذاب راغلی دی هبې ته بیا لر کړی نه دی الا قوم یونس، مګر صرف د یونس علیه السلام قومو چې راغلی عذاب نه ته لرې کړ. وی وجړل، توبهګار شو او د یونس علیه السلام دین قبول کړ او خدای پاک د هغه عذاب لر کړ. او یونس علیه السلام ته خو پته نشته کړ، علم غیب خو یو د الله خاصیت دی، یو خدای ته پته لګي انسان ته خو پته نه لګي. دی روان شو چې وویرېدل چې شپونکي نه چې قوم د ټیک ټاک دی. د دې قوم یو رواج ورونو، رواج یې دا چې کله به دروغ د دوی مخکې چا ووی وجبې بس. اوس که دې قوم له زه ورځم وایي به چې مونږ ته دروغ ویلي عذاب خو رانغی مړ مې نه کي. منځ کې خو قوم پې مسلمان دی او قوم خو ورپسې ګرځي منډې ترړې وایي.
دی خبر نه دی غریب، نو دی کشتی ته وخت. دغه علاقې نه سفر کوي، هغه سمندر دریاب دی غټه کشتی ده. کشتی چې دی منځ ته ورسېدله نو کشتی باندې سیلاب راغی او طوفان راغی، غر کېدو باندې شوه. هغه زمانه کې به دا رواج و چې کم رایې به د خپل مالک نه وتښتېده نو کشتی ته چې به وخت نو کشتی به غر کېده. نو خلکو به هغه رایې معلوم کړه، هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتی به روانه شوه. نو چې کشتی ګرداب ګیره کړه او خلک پکې په شلګونو سوونو ناستې غر کېږي نو د کشتی مانګي چغه کړې، وی شابه کم رایې د خپل مولا نه تښتېدلی دی. هلی شابه هغه رایې ځان وښایې چې هغه ور وغورځو چې باقي کشتی غر کېدو نه بچ شي. چې دی اووې نو حضرت یونس علیه السلام پاڅېده او پوه شو چې دا خو زه د الله د حکم انتظار مې نه دی کړی او کشتی ته ختلی یم، امریې خو زیمه. بس پاڅېد وی زه هغه امریې یم، زه د مالک د حکم نه بغیر راغلی ما ور وغورځوې. خلکو چې وکتل نه ته خو ډېر نیک سړی یې، ستا مخ خو رڼاګانې کوي، ته نه بل څوک دی. قراندازي پکې وویستله او د ده په سر به راخته، قراندازي پکې ویستله او د ده په سر به راخته، بیا قراندازي پکې ویستله بیا د ده په سر راخته. بهر کې دریاب ته وغورځو. زما هغه اخري ټکي له راځم. دریاب ته چې وغورځو نو یو کب الله ورته مقرر کړی و. کب خوله وازه کړه او یونس علیه السلام یې الوا تیر کړ، غونډې تیر کړ. او چې څنګه یې تیر کړ الله کب ته وایي چې ګورې دې ما ستا خوراک له ستا خېټې نه دی در رسولو، دا ستا خوراک نه دی، دی به نه ته ازمې او نه ازمولی شي. بس دی زما د حکم تعمیل یعنی ما نه تپوس نه دی کړی او وطن یې پرېښی دی او روان شوی دی، نو دی ما جیل کې بند کړی دی. ستا دا خېټه د یونس علیه السلام دپاره جیل دی بلکل. کب لګیا دی په دریاب کې چکرې لګیا دی او که ته وایې چې دا په کب کې په ګېډه کې دی جمدي څنګه پاتې شو، نو د مور په ګېډه کې ماشوم جمدي څنګه پاتې وي؟ دا خو د الله نظام دی. خدای پاک چې چاله جون ورکوي نو د کب په ګېډه کې موله جون ورکوي. خدای پاک چې چاله زندگی ورکوي نو چینجیله په کاڼي کې دنم رزق ورکړی دی جون وله ورکوي. دا خو د الله نظام دی. کب لګیا دی او صاحبه منډې ترړې په دریاب کې وی او د کب دا سرمن دا الله داسې کړه دته لکه د شیشې په شان دی او د دریاب چې څومره مخلوقات دي دا ورته ښکاري. او کب لګیا دی سمندر دریاب کې یو سر نه بل سره پورې په منډو سر دی او دی ورکې پروت دی، دی پروت دی. هلته سوی دی کب کله ویخله خټې له لاړ شي هلته سوی هلته یو ټکي وی سبحانک څنګه دی ربنا ظلمنا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت فنادى في الظلمات. دا آیات میرا یاد شو. فنادى في الظلمات پاغه تیارو کې الله ته چغه کړلې. فنادى تیارې څه دي؟ د شپې تیارم ده، د دریاب تیارم ده، د کب د ګیړې تیارم ده. هلته فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدای دا هر قسمه عیب نه پاکې. زه دا نه ویم چې ما سره دې ظلم کړی دی، زه ویم چې دا زیاتې ما ځان سره کړی دی. ګناه نه وه، که خدای منې کړې وه او دې ته نو بیا به ګناه وه. خدای خو منې کړې نو. خو پیغمبر نه چې معمولي غوندې غلطي موشي ګناه به نه، نو د پیغمبر نیوک بیا سخت دي. لکه یو نږدې زوی دی او هغه غلطي کوي نو پلار وایي چې پردي کوله تا ولې کوله، نو هغه نږدې وي نو هغه له سپېړه مضبوطه ورکوي. نو الله وایي فنادا فی الظلمات، په هغه تیارو کې الله ته چغې ووالې او څه وایي الله اله الا انت سبحانك، خدای ستا نه بغیر د عبادت لایق بل نشته. الله ته د هر عیب نه پاکې، تا ما سره هېڅ ظلم نه دی کړی. انی کنت من الظالمین، زیاتې ما کړی دی. په کار دی چې ستا نه مې تپوس کړی وي چې خدایه لاړ شم دې کښتۍ ته وخېږم او کو نه خېږم. اوس رونو واورئ، اوس دغه کب په ګېډه کې حضرت یونس علیه السلام قید دی. هلته کې اسمان کې د عرش نه ګیر چاپېره چې کومې فرشتې دي، اسمان کې چې د عرش نه ګیر چاپېره کومې فرشتې دي، هغوی الله ته وایي الله یو اواز اورو د سور وزو نه، خو ډېر زیات د لرې ځای نه د اواز راځي، ډېر د لرې ځای نه د اواز راځي او ډېر د عاجزۍ جړا ده ورسره، ډېر د عاجزۍ اواز دی او ډېره جړا او فریاد ده لکه چې خدای څوک چا کلک نیولي او په هغې کې هم دی لګی او تا یادی.
دا څه مسله ده؟ الله وی او دا ما حضرت یونس گیر کړی دی، دا کب ګیړه مې ورته هغې کې مې جیل کې اچولی دی، او دا تاسو چې اوس اواز اورئ نو دې وخت کې هغه کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه د پاسه پروت دی او دې لګیا دی زما نوم اخلي. نو فرشتو الله ته چغې کړه چې الله ته خو یې معاف کړه، دې معاف کا. نو کب الله راوویسته، الټه یې کو، یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه باندې وغورځاو. بیا الله پې د کدو بوټي زرغون که، هغې پې سورې که، او یو چیلی به راتله صحرایي، هغې به ورته هغه خپله غولانځه مخکې کړه، هغه به یې څکل، هغې سره الله تعالی سرمن هم پخه کړه او الله تعالی برابر کړ. لیکن وروڼو اوس هغه بنیادي خبرې له راځم. د یونس علیه السلام واقع مې صرف دې لپاره ذکر کوله. قرآن شریف کې الله څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی که دی یونس علیہ السلام د کب په دې خېټه کې زما تسبیح نه وی نو تر قیامته پورې به مې د کب په دې ګېډه کې ساتلی و، دې کب له به مې جون ورکړی و قیامته پورې، او د یونس ته به مې جون ورکړی و تر قیامته پورې، او همدقه جیل کې به پروت و. خو چې زما تسبیح وی چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو د کب د ګېډه نه مې راوویسته. اوس دا دومره لوی فضل چې په حضرت یونس علیه السلام اوشو پسو شو. د کب په ګېډه کې نه مالی عبادت نه دی کړی، نه چاله زکات ورکړی دی، نه صدقه ورکړی دی. د کب په دا ګېډه کې بدني عبادت نه دی کړی، بدني څه مونځ یې پکې نه شو کولی او نه پکې کړی دی، نفق دې پکې نه کولی شو نه پکې کړی دي، روجه پکې نه نیوی شو نه پکې نیولې ده، حج پکې نه کولی شو او نه پکې کړی دی، دعوت الله پکې نه کولی شو نه پکې کړی دی. په کوم ټکي الله د قیامت پورې د عذاب نه بچ کو، د قیامت پورې د نیوکې نه په کوم ټکي خدای بچ کو؟ د ژبې په دې پوټیني ټکي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د ژبې کمال دی وسولید.